الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. محترمو درنو قدرمندو ورونو، بعضی ورونو دا پوښتنه کړې ده چې کله ناکله چې یو چاته څه مشکل پیښ سي یا یو کار ورته سخت سي، ورته مشکل شي، د هغه لپاره باید کومه دعا ووایو؟ محترمه، ستاسې په جواب کې به ووایم چې په صحیح ابن حبان کې حدیث راځي په رقم د 2427 کې هغه دعا نقل کړې ده چې کله څوک غمجن شي یا یو کار ورته مشکل سي، نو هغه ته د اسانۍ لپاره چې رب العزت ورته هغه مشکل آسانه کړي، دغه دعا به وایي. دعا به انشاء الله زموږ په ادارو کې، هغه که د فیسبوک اداره ده، خادمان به یې په کمنټ کې یا عموما ورسره ولیکي، او یا د واتساپونو ګروپان دي معارف الاسلام اداره، یا هم په یوټیوب کې معارف الاسلام، هغه کې به انشاءالله په کمنټ یا تعلیق کې ورسره لیکلی وي، تاسې اخذ ورسره کولی سئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهل، الهی هیڅ آسان شی نشته، الا ما جعلته سهلا، مگر هغه چې ته آسان کړې. وانت تجعل الحزن، او ته چې وغواړې اذا شئت سهلا، چې سخت او ګران شي آسانه کې، نو ته آسانه کولی شي او آسانه کوي. یو وارې بیا وایم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. دغه دعا ده چې کله مشکل ورته پیښ سي یا یو کار ورته سخت تمامیږي، دغه دعا به وواروئ. او په روزانه ژوندون کې چې 15 لمونځونه دي، د هر لمانځه وروسته 3 واره ویل کېږي. د کومو لمونځونو وروسته چې سنت دي، لکه ماپښین یا ماښام یا ماخوستن، نو کله چې سنت هم وکړل، اخرنی وخت چې لمونځ خلاص شي، بیا به دغه دعا وایي. خو د دې دعا په اول سر کې به درود شریف وایي، بیا چې کله 3 واره تکرار کړه، په اخر کې به بیا درود شریف وایي، او خپل ځان ته به بیا دعا هم کوي. امکان سته رب العزت جل جلاله به هغه مشکل کار ورته آسانه کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.